د پښتو مشهوري سندرغاړي او دانسري نادیه ګل خاوند چې له ډېرې مودې راهیسې هغه بیمار او د بیماري په وجه لا ډېر وخت نه هغه په کور کې په کټ پروت و چې بیا څه موده مخکې ډاکټرانو ورڅخه دواړه خپې هم کټ کړې. ملګرو د نادیه ګل د خاوند په اړه به خلکو مختلف قسمه خبرې کولې. چا به ویل چې د بیماري په وجه ورنه خپې کټ شوي دي او چا به ویل چې په ده باندې حمله شوې ده نو خپې خوږ شوي او ځکه ډاکټرانو ورڅخه کټ کړي دي. خو له دې وراخوا اوس یو بل خبر په سوشل میډیا باندې ډېر زیات گردش کوي او چلیږي چې پکې ویل کېږي چې د نادیه ګل خاوند وفات شوی دی. ملګرو د سوشل میډیا د دغه خبر په اړه څومره حقیقت دی په ویډیو کې را سره تر پایه پاتې شئ چې د نادیه ګل د خاوند په اړه پوره معلومات در سره شریک کړم. خو قدرمن دوستانو د تیر په شان یو ځل بیا له تاسو هیله او خواست دی چې که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس تر سره سبسکرایب کړئ. قدرمن دوستانو په سوشل میډیا ټیک ټاک او فیسبوک باندې د نادیه ګل د خاوند په اړه یو خبر په ډیره چټکۍ او تیزی سره چلیږي چې پکې ویل کېږي چې د نادیه ګل خاوند وفات شوی دی. قدرمن دوستانو د دغه خبر د پوره معلوماتو لپاره موږ کوښښ وکړ چې خپله له نادیه ګل سره خبرې وکړو او معلومات ورنه واخلو چې په رښتیا خاوند یې وفات شوی او که بیا هسې خلکو په سوشل میډیا یو پراپګنډا او دروغ خبر چلوي. خو ملګرو زموږ له نادیه ګل سره هم څه رابطه ونه شوه نو موږ خپله د نادیه ګل د هغه ټول سوشل اکاونټونه چک کړل له کوم نه چې خپله نادیه ګل پوسټونه کوي. ټیک ټاک او فیسبوک مو دواړه ورته وکتل. په هیڅ اکاونټ کې هم داسې یو خبر نه و چې په هغې کې دې ویل شوی وي چې د نادیه ګل خاوند وفات شوی دی. ملګرو دا هم د تیر په شان یو دروغ او پروپاګنډا ده چې خلک یې په فیسبوک، یوټیوب او ټیک ټاک باندې شیر کوي او همداسې یو بل ته ورسنډ کوي. ملګرو دا تازه معلومات د نادیه ګل د خاوند په اړه. ملګرو که تاسو ته د نادیه ګل د خاوند په اړه پوره معلومات وي نو له موږ سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بل ویډیو مو په لو یو بخونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.